بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو ځوانانو، څومره وخت هم چې په ګناه کې تیر کړی دی، راشئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. دا خبرې زه هغه چاته کوم چې خپل ژوند له الله جل جلاله نه په بغاوت او د فحشا په مرکزونو کې تیروي او په دې توګه خپل ځان بربادوي او په لوی لاس ځان ته د ناهیلي او غم غرونه مخې ته دروي. له داسې انسان سره نه د خپل ځان فکر وي او نه د خپل کورنۍ، بلکې یوازې ګناهونو ته یې مخه وي. هغه باید پر دې پوه شي چې ګناهونه یې ورځ تر بلې په غمونو کې اخته کوي او تیارو ته یې ورټیل وهي. څومره به ښه وی که د شپې په تیاره کې الله ته د بخښنې او دعا لاسونه اوچت کړي وای او په سلګو سلګو یې ورته جړلي وای او دا دعا یې کولی: ای زما پروردګاره، ای زما ربه پر ما ورحمیږه او بخښنه راته وکړه. ای زما ربه ستا پر ذات قسم چې پر تا د جرأت کولو له امله مې ګناه نه ده کړې، بلکې د ایمان د کمزوري په وجه رانه ګناه وشوه، نو اوس راته بخښنه وکړه. داسې دعا دې وکړي چې زما پروردګاره، زه عاجز یم، زه مسکین یم، زه فقیر یم، ګناه مې کړی. یا الله، ایمان مې کمزوری و، ګناه مې کړی، نو ته راته د خپلو ګناهونو بخښنه وکړه. نو درنو ځوانانو، ګناهګار یاستو، زموږ او ستاسو نه ګناه وی کیږي، خو راشئ د الله دربار ته د تضرع او عاجزي لاسونه لپه کړئ، د الله نه بخښنه وغواړئ. په سورة بقره کې الله رب العزت په 186 آیت کې فرمایي: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي، نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډیر نږدې یم. یو بلونکی چې کله ما وبلي، زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم، نو هغوی ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما ایمان راوړي. دا خبره هغوی ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لار ومومي. الله رب العزت پخپله فرمایي: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. څوک چې زما نه غواړي، زه د هغه دعا قبلوم، هغو لپاره بخښنه کوم. نو درنو ځوانانو، راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. کومه ګناه وې چې تاسو په خپله ځواني کې کړي دي، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ او د الله نه دا توفیق وغواړئ چې بیا لپاره موږ په ګناه باندې قادر نه کړي او موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. څومره د نیکمرغي خبره ده په رښتیا سره چې د مؤمن زړه ته پرې ډاډ ترلاسه کیږي. الله رب العزت په سورة انعام کې 43 آیت کې فرمایي: فلولا اذا جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. الله رب العزت فرمایي: نو کله چې زموږ له لورې پر هغوی سختی راغله، نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه، خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې څه کوئ، ښه کوئ. راشئ درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، د شیطان مه منئ، د الله ومنئ. شیطان به موږ ته دا امیدونه راکوي: زه چې اوس ځوان یې، کلونه وروسته چې کله سپینګیری او بوډا شوې بیا به توبه وباسې. آیا شیطان تا ته د ستا د ژوند ضمانت درکولی شي؟
آیا ته پخپله چاته دا اطمینان او ضمانت ورکولی شي چې میاشت وروسته او کال وروسته به زه ژوندی یم؟ نه هیڅکله نه. مرګ موږ ته په انتظار کې او په کمین کې ناست دی. یو ورځ نه یو ورځ به راځي زموږ ور به ډبوي. الله ته به درېږو. نو راشئ په ژوند کې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ. په دې ځواني کې الله ته توبهګار شئ. هیله ده چې الله زموږ ګناهونه راته معاف کړي او الله عزت د دنیا او آخرت راکړي. د دعا په فضائلو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ګڼ شمیر احادیث را نقل دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل العبادت الدعا. دعا تر ټولو غوره عبادت دی. همدارنګه نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الدعاء هو العباده. دعا پخپله عبادت دی. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لیس شیء اکرم علی الله من الدعا. د الله پر وړاندې له دعا نه بل غوره شی نشته. نو ګرانه ځوانه راشه الله ته د تضرع او عاجزي لاسونه لپکه. د الله نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه. د الله رب العزت نه د نیکې لارې غوښتنه وکړه چې الله تا ته د نیکې لارې هدایت وکړي، هغه لار چې په هغې باندې ته جنت ته رسیږي. تاسو یقین وکړئ دعا لپاره ډیر لوی اثر دی د انسان په ژوند کې. زه خپله وینم د خپل میندو د خپلو پلرونو احترام وساتئ او تل لپاره په هغوی دا سپارښتنه کوئ چې مور او پلار ستاسو لپاره دعا وکړي. سهار چې زه د کوره موزم ورځم خپلې مورجانې څخه او دا ورته یم چې ما ته دعا وکړه، زه لاړم. او کله چې ماښام بیرته کور ته راځم نو د هغې کوټې ته ورځم، هغې سره روغبړ کوم، بیا ورته وایم چې ما ته دعا وکړه. زه په دې پوهیږم زه د خپل کامیابي راز د خپل مور په دعا کې وینم. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، آیا تاسو د خپلو میندو او پلرونو احترام ساتلی؟ هغو سره په مینه، په محبت او په الفت سره خبرې کړي دي؟ هغو نه کله د خپل ځان لپاره دعاګانې غوښتي دي؟ او که هغو یو څه درته ویلي تاسو په بله روان شوي یاست. او حتی په ځینې ځایونو کې خو داسې هم کیږي چې ځوانان خویندې او ورونه جګیږي خپل مور او پلار ته شکنځل هم کوي. وهل او ډبول خو لا په ځای پرېږده. د داسې ځوانانو ژوند به څنګه وي؟ دنیوي ژوند باید څنګه وي او اخروي ژوند باید څنګه وي؟ نه، راشئ الله ته متوجه شئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. کمه مسئولیت او کمه موقف چې تاسو په دین کې لرئ چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې بیان کړی، هغه عملي کړئ، انشاءالله کامیابه به یاست. شپې تهجدو ته راپاڅئ. د شپې په آخرنۍ حصه کې الله ته لاسونه لپه کړئ، دعا وغواړئ. 100% مطمئنه اوسئ چې د دعا اخلاق او شرایط مراعات کړئ. په دې وخت کې به الله ستاسو دعا قبلوي. امام احمد رحمه الله یو حدیث په خپل مسند کې د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی. هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت د هرې شپې په درېیمه برخه کې د دنیا آسمان ته بلا کیف راکوزیږي. او الله دا فرمایي زه پادشاه یم، زه پادشاه یم. څوک شته چې ما را وبولي او زه یې غوښتنه ومنم، څوک شته چې له ما نه څه وغواړي او زه یې ورکړم، څوک شته چې له ما نه بښنه وغواړي او زه ورته بښنه وکړم. او تر سهار راختلو پورې همدا آوازونه کیږي. نو په خپل ګناه باندې ناهیلی کیږه مه، د الله رحمت ته هیلهمند او امیدواره اوسه. شپې وختي بیده شه، د شپې آخره حصه کې پاڅه، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپکه چې الله ستا دعا قبلوي که نه، ستا په چهره کې به الله نورانیت پیدا کړي. او هغه ځوانان چې هغوی فرضي منځونه نه کوي،
جمع ته جوماتونو ته نه ځي نو د هغوی نه به دا هیله د کم ځای وشي چې هغوی شپې تهجدو ته پاڅي او الله ته د تضرع د عاجزي لاسونه لپه کړي د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي. په فتح الباري کې علامه ابن حجر رحمه الله لیکي له دې حدیث نه څو خبرې معلومیږي. اول دا چې د شپې وروستۍ حصه د دعا او استغفار لپاره ډیره غوره ده، لکه چې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي والمستغفرین بالاسحار او د سهار راختلو پر مهال بخښنه غوښتونکي. نو دې حدیث نه یوه خبره دا معلومه شوه چې د بخښنې لپاره او دعا لپاره د شپې آخرنۍ حصه ډیره غوره حصه او ډیر غوره وخت دی. په دې کې الله دعا قبلوي. دویم دا چې په دې وخت کې دعا قبلیږي، خو له دې سره سره هم د ځینې خلکو دعا نه قبلیږي، نو هغه د هغوی د خپلې نیمګړتیا په وجه ده چې کیدای شي په خوراک، څکاک او لباس کې یوه برخه حرام ګډ وي، او یا کیدای شي د دعا په قبلیدو کې د تعدیل عمله وي، او یا هم کیدای شي چې د کومې ګناه او خپلوي پرې کولو، او یا هم کیدای شي چې الله یې د کوم مصلحت په خاطر نه قبلوي. قدرمنو اوریدونکو، مسلمان ته پکار ده چې دا موقع غنیمت وبولي، لمونځ پکې وکړي، دعا پکې وغواړي او له الله جل جلاله نه پکې د خپلو ګناهونو د بخښنې غوښتنه وکړي. نو هیله ده چې الله رب العزت دعا قبوله کړي او نیکمرغه شي. او که ګناه کوو، د ګناه نه وروسته بیا هم الله ته نه متوجه کیږو، د الله نه بخښنه نه غواړو، دا زموږ ډیره لویه بدبختي ده. نه نیکمرغه انسان او نیکبخته انسان هغه انسان دی چې ګناه وکړي او په ګناه باندې پښیمانه شي، الله ته رجوع وکړي، د خپل رب نه بخښنه وغواړي. ځکه الله وایي واذا سألک عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بلا کیف د ماښام په وخت کې خپل لاس اوږدوي تر څو هغه کسان توبه وباسي چې په ورځ کې ګناه کړي او الله د هغوی توبه قبوله کړي. همدارنګه الله رب العزت بلا کیف د سهار په وخت کې خپل لاس اوږدوي تر څو د هغو کسانو توبه قبوله کړي چې هغو په شپې کې ګناه کړي ده. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت د اوامرو موافق، د الله رب العزت د احکامو موافق عمل وکړو او د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړو. که یو ځوان په اسلامي ټولنه کې خپل موقف وپیژني، یو ځوان په اسلامي ټولنه کې د خپل مسئولیت وپیژني، کله به هم هغه ګناه او فساد ته مخه ونه کړي. تاسو د صحابه کرامو رضی الله عنهم مبارک سیرتونه مطالعه کړئ چې هغوی په خپلې ځواني کې د دین لپاره څه کړي دي. حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په غزوه احد کې ځان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره سپر جوړ کړی، او هغه داسې چې د خپله مخ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلو کوي او شا دښمن پلو کوي، د دې لپاره چې د محمد رسول الله په شان کې بیادبي ونشي که زه شا رسول الله طرف ته کړم. ټول بدن یې په غشو لګیږي خو مخ نه اړوي. هغه د دین لپاره په خپلې ځواني کې خدمت کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره په خپلې ځواني کې خدمت کوي، د دې لپاره چې د اسلام جنډه د کفر په ملکونو باندې اورپیږي. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه راضي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ نه هغه کړۍ چې پکې ننوتي په خپلو غاښونو باندې را وباسي. یو غاښ یې ماتیږي مبارک، بیا هم کړۍ ته غاښ لګوي، بل غاښ یې ماتیږي، څو غاښونه د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ماتیږي، خو دا ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼي. او بل صحابي راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک رخسار نه وینې په خپله ژبه باندې څټي او تیروي. هغو ځوانانو چې ابو جهل وجلی دی، تاسو خو د هغو سیرت مطالعه کړئ. د
د نن ورځ ځوانان په فساد کې راګیر دي، په منکراتو کې راګیر دي، د موسیقي و د فساد په لیدلو کې اخته دي. په دې پوهیږي نه چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې څه مسؤلیت لري او کله هم خپلو ګناهونو ته متوجه شوی نه دی چې د هغو بخښنه له الله نه وغواړي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړي او د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. نه درنو ځوانانو، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، تنگ ژوند دی. یو ورځ نه ورځ به الله ته درېږو. راځئ دا لنډ ژوند ځان لپاره غنیمت وګڼئ، په دې کې توبهګار شئ، الله ته د تضرع و عاجزي لاسونه لپه کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. امید شته چې الله تاسو ته بخښنه در وکړي او تاسو خدمتګار او خادمین د دین وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خود یوې دمې نه وروسته. خایل مومن سرا خاد مسلمان جامع نا د تیر نام پکای نا د سلمان خان جامع کړه خاسته پګړی پسر کړه د دروم انسان جامع کړه خاسته پګړی پسر کړه د دروم انسان جامع دا خو یو نه خو نکړي زوی د داسې چا سره دا خو یو نه خو نکړي زوی د داسې چا سره د مسلمان بچی ګرځي هر ګمراه سره د مسلمان بچی ګرځي هر ګمراه سره. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زموږ په ټولنه کې او زموږ په کورنیو کې ډیری خلک داسې دي چې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوي، دعا کوي، خو د ډیرو دعا نه قبلیږي، په ځانګړې توګه د هغو خلکو چې په ګناهونو کې اخته وي. نو لامل یې دا دی چې د دعا د قبلیدو لپاره څه ځانګړي شرایط او آداب شته. نو باید هغه شرایطو او هغو آدابو ته پاملرنه وشي تر څو چې زموږ دعا د الله رب العزت په دربار کې قبوله شي. هر عبادت ځانته آداب لري، هر عبادت ځانته شرایط لري. که هغه شرایط او آداب د هغه عبادت مراعت شول، هغه عبادت به د الله په دربار کې قبلیږي، که مراعت نشول هغه عبادت مردود دی. تاسو ګورئ مونځ څومره بهترینه عبادت دی، الله سره خبرې کول دي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډیری داسې مونځګزاران شته چې کله هغوی مونځ کوي د مانځه نه خلاص شي نو د هغو مونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه هغوی د مانځه آداب او شرایط نه دي مراعت کړي. اودس باید څنګه وي، رکوع باید څنګه وي، سجده باید څنګه وي، قیام او قرائت او جلسه باید څنګه وي. امام نووي رحمه الله په خپل کتاب کې چې هغه کتاب په نامه د الاذکار دی، د احیاء العلوم د امام غزالی صاحب د کتاب نه ځینې شرایط او آداب د دعا را نقل کړي دي. اول دا چې د دعا قبلېدو وختونه، یعنی په هغه وخت کې موږ او تاسو دعاګانې وکړو چې په هغه وخت کې الله دعا قبلوي، لکه د عرفې ورځ، د روژې مبارکه میاشت، د جمعې مبارکه ورځ او د شپې وروستنۍ حصه د تهجدو پر مهال. باید په دې وختونو کې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړی شي، د الله نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، الله به درته بخښنه کوي. همدارنګه د دعا لپاره ځینې ځانګړي حالتونه دي چې په هغو حالتونو کې باید الله نه دعا وغواړو، لکه د سجدې پر مهال، د جنگ پر مهال، د باران وریدو پر مهال، او کله چې د لمانځه لپاره اقامت ویل کیږي. او بل ادب د دعا دا دی چې قبلې ته به مخ کوئ. بل ادب د دعا دا دی چې په ویره او په ورورو آواز سره به تاسو دعا کوئ، د الله نه به د خپلو ګناهونو بخښنه غواړئ. همدارنګه په دعا کې به تکلف نه کوئ، هغه دعاګانې به کوئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي، ډیر په تضرع او ډیر په عاجزي سره چې ځان به الله څخه ډیر کم ګڼئ، بیا به الله رب العزت نه تاسو بخښنه غواړئ. الله په سورة انبیا کې 9 آیت کې فرمایي انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. دغو کسانو د نیکي په چارو کې منډې ترلې کولې او موږ له میلان او ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي ول. همدارنګه الله په سورة اعراف کې 55 آیت کې فرمایي ادعو ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب المعتدین.
خپل رب وبلئ په زاریو زاریو او په پټه پټه دا یقیني خبره ده چې هغه له حده تیریدونکي نه خوښوي. د الله نه مه ناهیلې کیږئ. په هغو اوقاتو او په هغو حالتونو کې دعا وکړئ چې الله رب العزت یې قبلوي. هیله ده چې الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبولې کړي. او د دعا د آدابو نه یو ادب دا دی چې کله تاسو دعا غواړئ اول به د الله رب العزت حمد الثنا بیانوئ. د هغه نه به وروسته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایئ. بیا به دعاګانې کوئ. د دعا نه به وروسته بیا درود وایئ. هیله ده چې الله رب العزت به ستاسو دعا قبلوي. حضرت اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اسم اعظم په دې دوه آیتونو کې دی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په دې دوه آیتونو کې اسم اعظم دی. نو دا دوه آیتونه اولولئ الله ته د عاجزي او د تضرع لاسونه لپه کړئ. الله به ضرور د ستاسو دعا قبلوي. حضرت عبدالله بن بریده رضی الله تعالی عنه له خپل پلار نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړي نه واورېدل چې په دعا کې داسې وایي اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دې سړي په اسم اعظم سره دعا وغوښته او دا هغه اسم اعظم دی که څه پرې وغوښتل شي ترلاسه به شي او که دعا پرې وغوښتل شي قبوله به شي. دا حدیث په ابن ماجه کې موجود دی. علامه طیبی رحمه الله فرمایي چې له دې حدیث نه معلومه شوه چې د الله رب العزت اسم اعظم په همدې دعا کې دی. نو دا دعا ولولئ چې ما درته ولوستله او بیا د خپل رب نه دعا ولولئ. الله رب العزت به ضرور د ستاسو دعا قبلوي. قدر من اوریدونکو موږ ته هم ښایي چې هر وخت همدا دعا تکرار کړو ځکه دا څومره لویه ورکړه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د دعا د قبلېدو کلي په لاس کې راکړي. او چې کله دعا کوئ د خپل رب نه به هیریږئ او د خپل رب نه به هیله هم لرئ. امام شافعي رحمه الله فرمایي له الله نه وویرېږه او په هر لوی کار کې هیله ترې ولره. د خپل سرکش نفس پیروي مه کوه ګنې پښیمانه به شي. د ویرې او هیلې ترمنځ اوسه او که مسلمان د الله په بښنه زیری ترلاسه کړه. کله مې چې زړه امام شافعي صاحب وایي او لارې تنګې شي نو زه ستا په بښنې پورې زړه تړم او په دې توګه مې زړه او لارې پرانیزم. ای د ټولو مخلوقاتو ربه زه ستا پر لور مایله یم او که زه مجرم یم نو ته خو د احسان او کرم څښتن یې. پروردګاره زما ګناه ډیره لویه ده خو کله چې ستا له رحمت سره پرتله کوم ستا رحمت ترې ډېر لوی ښکاري. ای زما پروردګاره که زه دې وبخلم نو یو ظالم او سرکشه سړی دې بخلی او که له ما نه دې انتقام واخیست نو زه به هیڅکله ناهیلی نشم. که څه هم چې ګناهونه مې دوزخ ته ورټیل وهي. زما اوسنۍ او پخوانۍ ګناوې ډېرې لویې دي خو ای بخونکي ربه خو ستا بښنه تر دې ټولو لویه او اوچته ده. نو ځوانانو امام شافعي رحمه الله دا دعاګانې کوي. نو موږ او تاسو به ولې د خپل د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته نه لپه کوو او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بښنه نه غواړو؟ نو راشئ درنو ځوانانو خپل مسؤلیت وپېژنئ په دین کې. د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. د خپلو ګناهونو بښنه د خپل رب نه وغواړئ. د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ. هیله ده چې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. فرق د نر او ښځې به وګیره برېتو باندې ته دا دواړه هره ورځ کلین شي کړي سپېدو باندې لږ شرم حیا وکړه ځان شمېرې ظلمو باندې لږ شرم حیا وکړه ځان شمېرې ظلمو باندې پرېږدي خو
خود مسجد سبق یار شوی سینما سرا پریدی خود مسجد سبق یار شوی سینما سرا د مسلمان بچی ګرځي هر ګمرا سرا د مسلمان بچی ګرځي هر ګمرا سرا تور زلفی تور عمل نخائی لتا سرا تور زلفی تور عمل نخائی لتا سرا یہ دا مسلمان بچائی گرزی هر گمرا سرا یہ دا مسلمان بچائی گرزی هر گمرا سرا دوست چې دیوی کوم انسان خی درته خلارا کوم څوک چې دښمن دیوی کړي بدی چفلارا ستا هم عقل فکر شتا مزه په کګلارا ستا هم عقل فکر شتا مزه په کګلارا بادو کې سیالي مکړه ګران له دنیا سره بادو کې سیالي مکړه ګران له دنیا سره یې د مسلمان بچی ګرځي هر ګمرا سره یې د مسلمان بچی ګرځي هر ګمرا سره